कराची کې د سکلو د اوبو دپاره د ښار خلک سخت د اذیته تیریږي. د ښار خلک د یو ګوټ اوبو لپاره پریشانه دي، خو د محکمې خلک او سیاسي چارواکي د اوبو په خرڅولو کې مصروفه. پانی دو پانی دو پانی دو پانی دو پانی دو. دا د کراچۍ د میټروویل او د فرنټیر کالوني اوسیدونکي دي چې د اوبو د نشتوالي په وجه په احتجاج شوي. د اوبو د نشتوالي په احتجاج کې خلک موجوده بلدیاتي قیادت او د اوبو د محکمې پر ضد سخت ناربازي کړې. په دې موقع ځایي خلکو خیبر نیوز ته ویلي چې ګوټ ګوټ اوبو لپاره ترسیږو، په څو ظلمو درخواستونه ورکړل، خو نه پې څوک عمل کوي او نه څوک د څکلو اوبو راکولو ته تیار دي. یو غنټه اوبه ملایږي په 100 ورځو کې، که دا حساب ولګې په پوره کال کې موږ ته 3 یا 4 پېره اوبه ملاویږي. نو دومره ظلم په پوره پاکستان په یو حصہ کې نشته کم چې میټروویل سره زیاتې کېږي. ریګولر بیسس باندې د واټر بورډ بلونه راځي او هغه بلونه باقاعده پیډ کېږي هر مهینه. میټروویل کې هغه وخت پورې یو کور نه خرڅېږي کم وخت پورې د ډیوز د واټر بورډ نه کلیر کړي. کله واټر بورډ خپل قبله دی توسه کلی او ریګولر بیسس باندې موږ ته اوبه نه ملای شي، موږ بدلته ناس یو او موږ به خپل مطالبه مناو بیا بالو دیجه نه پاسو انشاءاللہ. 10 साल से मेट्रोविल के लोगों के ऊपर पानी बंद किया हुआ है. ये पानी जो हमें 3 दिन में मिला करता था वो आहिस्ता आहिस्ता होते होते अब ये 3 महीने बाद जाकर कभी मिलता है. यानी साल में सिर्फ 3 मरतबा इस मेट्रोविल के लोगों को पानी मिलता है. कहता टैंकर बांधी वो वाड़े नो हर वक्त खा डेम दखली पूरी डकते दागे नो बबार तराउजी नो आखिर दा ओबजी चरता अवली ददी खल्क दो बो हक न दे बिल वर्क दे जरूरतमंद दे इलाका खास टेबल दा نو چې تا ته اوبه راولېږي نو دی به ټینکرونه خلاص شي. ځایي خلک دا هم وایي چې سخت د مجبورۍ نه د خپلې برخې اوبه په پیسو اخلو او ټینکر مافیا په ګرانه بیه دغه اوبه په موږ خرڅوي. په دې اوبو خرڅولو کې موجوده قابل شوي سیاسي نمایندونه واخله تر د اوبو د محکمې خلک هم شامل دي. نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.